ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د نن ورځې څو تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا کوي چې اشرف غني او حمدالله محب پاکستان ته پټ سفرونه درلودل او د محب وظیفه دا وه چې سویس او بحرین کې د پاکستان له ISI سره لیدنې کتنې وکړي. د نوموړي په وینا چې افغانستان کې د اشرف غني ماموریت او موجودیت یوه پروژه وه چې بالاخره د نظام په ړنګېدو تمامه شوه. بل پلو چین په افغانستان کې د چین سفیر هغه راپورونه او اوازې بې بنسټه بللې دي چې ګواکې چینایي ځواکونو بګرام هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي دي. بل پلو د اسلامي امارت وزیرانو شورا غونډه کې کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه شوې ده چې د پاسپورټونو او تذکرو ورکړې بهیر بیرته پیل کړي. د غونډې په تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاده غونډه کې د بېلابېلو وزارتونو فعالیتونه او کاري جریان تر بحث لاندې نیول شوی او ټولو ته په اړوندو برخو کې مهمې لارښوونې شوې دي. غونډه کې کابل ښاروالۍ ته هم سپارښتنه شوې ده چې د املاکو د غصب مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. بل پلو افغان چارواکي دي ژر تر ژره له نړۍ سره اړیکې جوړې کړي. افغان چارواکي د سیمې او نړۍ سره د اړیکو د پراختیا لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د مسایلو نړیوال او افغان شنونکي وایي چې په افغانستان کې وضعیت همداسې دوام کوي نه یوازې د افغانانو بلکې د ټولې سیمې لپاره به خطرونه جوړ کړي. دوی نړیوالو رسنیو ته ویلي دي د دې وخت دی چې طالبان او د دوی د بهرنیو اړیکو دستګاه لاس په کار شي او نړۍ او سیمې سره یو تفاهم ته ورسیږي. بل پلو پر پاکستان باید سخت بندیزونه وضع کړی شي. د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو یو شنونکي اکیل رمیش په یوه تازه مرکه کې ویلي دي د دې وخت دی چې پر پاکستان بندیزونه او محدودیتونه وضع کړی شي څو په سیمه کې د هیوادونو په چارو کې له لاسوهنو لاس په سر شي. د ده په خبره هدفي بندیزونه باید آن مخکې وضع شوي وای ځکه په دې سره په افغانستان کې د امریکا 20 کلنه جګړې دوام نه کاوه. لیدونکو په دې هیله چې دا خبري ټولګه به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.